د نن دوشنبه ورځې لنډ دقیق او مهم خبرونه. مالیه وزارت وایي د افغانستان د ګمرکونو په تاریخ کې په لومړي ځل د هیواد له ګمرکونو څخه 100 میلیارډ افغانۍ عواید راټول شوي دي. یاد وزارت زیاتوي دا په داسې حال کې ده چې د اسلامي امارت له حاکمیت وړاندې هیڅ کله هم د هیواد د ګمرکونو عواید له 2 میلیارډ افغانۍ څخه لوړه شوې نه وه. کابل ښاروالۍ وایي په 11مه ناحیه کې 2 زرغونې سیمې او یو سړک له غصب بیرته آزاد شول. د ټولګټو وزارت سرپرست محترم الحاج مولا محمد عیسی ثانی 13 ورځ په افغانستان کې د ترکیې واو یا ساختماني شرکت له مسؤلینو سره وکتل او په اړوند موضوعات یې ورسره خبرې وکړې. د تورخم کمیسار مولوي محمد صدیق وایي پاکستاني اړ پر خپلو کړیو ژمنو عمل نه دی کړی چې په غبرګون کې تورخم دروازه د مسؤلینو له سپارښتنې سره سمه تړل شوې ده. نوموړي له هیوادوالو غوښتي چې تر بلې خبرتیا دي د تورخم په لاره تګ راتګ نه کوي. ملي دفاع وزارت وایي د 314 مرکزي قلوردو د ټانک کنډک په پولیګون کې د ترمیم شوي ټانګونو د ازمایښتي نښې ویشتلو په تړاو نوي ترمیم شوي ټانګونه وازمویل شول. د سټنډرډ ملي اداره وایي په کابل ولایت کې د ټیټ کیفیت نفتي توکو د پمپ سټیشنونو ذخیرو او مرکزونو د څارنې دویم پړاو دوام لري. افغان شخصیتونو سره د تماس کمیسیون وایي د تیرې ادارې د ملي متحد ګوند لخوا د جنوبي زون شورا رئیس عبدالبصیر د ایران هیواد څخه خپل هیواد ته راستون شو. د استخباراتو لوی ریاست وایي د یاد ریاست ځانګړو مجاهدینو د دقیقو اطلاعاتو له مخې هغه کړۍ ونیوله چې په دې وروستیو کې د عامه نظم د اخلال د هیوادوالو د رواني امنیت او فکري بې ثباتۍ په خاطر بهر ته د هیوادوالو د انتقال دروغجنې اوازې خپرولې. زیاتوي نیول شوي کسان هر یو سعدالله دیدن او عمران احمدزي په خپلو ناوړو اعمالو او جرمونو اعتراف کړی او د څېړنو په موخه عدلي او قضایي ارګانونو ته سپارل شوي دي.